السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله عزل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم یو داسې اپلیکیشن چې د هغې نه تاسو ډېره زیاتې پیسې اخیستلی شئ. مثال په طور که تاسو چېرته یو ناشنا څیز په بازار کې وینئ یا د ملګرو سره یو څیز وینئ او تاسو د هغې معلومات اخیستل غواړئ، د هغې د خرڅ ځای معلومول غواړئ، نو هغه تاسو معلومولی شئ. د دې نه علاوه یو ناشنا بوټی ووینئ، یو ناشنا هر څیز چې ستاسو له په نظر راشي نو تاسو د هغې پوره ډیټیل اخیستلی شئ. د دې نه علاوه یو تصویر ټیک د تاسو په لار روان په یو بورډ باندې په بله ژبه کې لیکلی شوي وي نو هغه تاسو خپلې ژبې ته وربدلولی شئ. دې نه علاوه یو تصویر وي په هغې باندې څه لیکلي وي، شاعري پې لیکلی شوي یا بل څه لیکل وي نو هغه دې تاسو ډېر په اسانه طریقې سره کاپي کولی هم شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې زه تاسو ایډوکیشن راز کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره ملګرو تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته څه کوئ، ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شیان یو انټرفیس راشي. اولنی چې کوم اپشن دی په دې کې تاسو له راکړی دی سرچ اپشن. تاسو به سمپل چې تاسو سرچ کول غواړئ د هغې به تاسو تصویر واخلئ. مثال په طور دا ما تصویر واخیستل، ټوک ده. اوس دلته کې تاسو وګورئ مالی دلته د هغې مکمل ډیټیلز هر څه چې دي هغه دا راواغستو، د هغې پرایس چې دا میلاویږي چېرته، د هغې سټورز صحیح ده، د هغې سره ریلیټډ څیزونه هر څه یې ماله دغه شانتي د دې راواغستل. ورپسې که تاسو چک کوئ صحیح ده، دلته کې تاسو که پسې وګورئ شاپینګ هم دغه دی صحیح ده. که تاسو چېرته شاپینګ کول غواړئ، یو شی اخیستل غواړئ نو هغه تاسو اوس د دې مکمل برانډ چې دی هغه معلومولی شي. دا وګورئ دلته کې ټایپ سی کیبل دی ما سره صحیح ده. دا وګورئ دلته کې د هغې پرایس څه دی، دا ما ته میلاویږي څنګه، پراډکټ د دې څنګه دی، دا ټوټلي ماله هر څه چې دي د هغې راواغستل. ورپسې که تاسو وګورئ نو هوم ورک دی صحیح ده. هوم ورک چې تاسو کله راشي، تاسو له مثال په طور یو بک وي یا بل څه وي، د هغې نه به تاسو سمپل یو تصویر واخلئ. مثال په طور د دې نه ما تصویر واخیستلو، په دې کې اوس کوم کوېسچن صحیح ده، هغه کوېسچن چې دی هغه به تاسو څه کوئ انسرکل کوئ. مثال په طور دا ما سره یو کوېسچن شو نو د دې دپاره کوم جواب چې دی هغه به ماله ډېر په اسانه طریقې سره د هغې جواب راکړي. دا جواب زه له دې ځای نه اورېدلی هم شمل ماله یې لیسن آپشن راکړی دی، ټرانسلیټ آپشن یې راکړی دی، ټیک ده. کاپي ټو کمپیوټر مطلب که کمپیوټر ته یې کاپي کوم نو هغه کمپیوټر ته هم کاپي کولی شم. نو دا شو د هوم ورک دپاره، مطلب یو کوېسچن وي د هغې دپاره. ورپسې که تاسو وګورئ ټیک ده، دلته کې تاسو له راکړی دی ټیکسټ صحیح ده. مثال په طور یو ټیکسټ وي نو هغه ته کاپي کولی شي. مثال په طور دا ما سره ټیکسټ دی صحیح ده په کتاب کې، سمپل په دې باندې چې څه کله کلیک وکړم نو دلته کې وګورئ سلیکټ آل. مثال په طور دا ما ټوټل سلیکټ کړل نو دا اوس د دې ځای کې نه څه کولی شم، کاپي کولی شم. دلته کې ماله کاپي آپشن چې دی هغه راکړی دی، یا یې بلې ژبې ته ټرانسلیټ کول غواړم نو هغې ته زه ټرانسلیټ کولی هم شم. دا وګورئ دلته کې ډایرکټ ګوګل ټرانسلیټ له ماله دی لاړو. نو تاسو په دې طریقه دا هر څه چې دی هغه یوې ژبې نه بلې ژبې ته ټرانسلیټ کولی شئ، دې نه علاوه کاپي کولی شئ. اوس راشي ټرانسلیټ یو آپشن یې تاسو له راکړی دی. مثال په طور ډایرکټلی صحیح ده، سمپل په هغې باندې کیمرا ونیسئ. دا وګورئ د انګلیش نه یې ما ته پښتو ته څه کړو کاپي کړو. سمپل دلته بره تاسو له لینګویجز راکړي دي، ژبې راکړي دي چې کومه ژبه کومې بلې ژبې ته اړول غواړئ نو هغه ژبه به تاسو سلیکټ کړئ. مثال په طور دا اوس په انګلیش کې دی صحیح ده، دا زه پښتو ته اړول غواړم، ټرانسلیټ کول غواړم نو دا وګورئ دلته کې تاسو ته بالکل لایو ښایم صحیح ده. دا ما سره ډایرکټ هغه بلې ژبې ته څه دي ټرانسلیټ کېږي صحیح ده. دا وګورئ تاسو ته به اوس ښه واضحه ښکاري چې انګلیش ما پښتو ته څنګه ټرانسلیټ کړو. د دې نه علاوه د شاپینګ هر څه وشو. اوس تاسو یو ناشنا ځای ته لاړ شئ، تاسو هلته کې سمپل یو تصویر واخلئ ټیک ده، نو تاسو له به د هغه ځای پوره ریزلټ راکړي چې تاسو دا په کوم ځای کې یئ صحیح ده. سیملر د هغې سره نور بلډینګز څه دي، تاسو مکمل ناشنا ځای کې یئ صحیح ده، د هغې معلومات هم تاسو کولی شئ. یا د خوراک یو څیز دی، مثال په طور تاسو شی واغستو هغه تاسو خوړل غواړئ، یا یو ډش دی صحیح ده، د هغې باره کې تاسو معلومات اخیستل غواړئ نو هغه هم تاسو ته دې ځای نه چک کولی شئ. دې نه علاوه که تاسو سره په خپل په ګیلري کې داسې یو تصویر وي چې تاسو هغه یې نه او هم څه کاپي ټیکسټ کول غواړئ نو هغه ته هم تاسو ډېر په اسانه طریقې سره کولی شئ. نو قدرمنو یو ډېر ښکلی او ډېر زیات د کار اپلیکیشن دی او امید لرم چې ستاسو ټولو به ډېر زیات خوښ شوی هم وي. که خوښ شوی وي لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کوئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.